د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان په رسمي او علني ډول منلي چې دوی د افغانستان مخالفو ډلو ته پناه ورکړې څو د افغانستان پر وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي لیکلي د پاکستان له لوري د افغانستان د مخالفو ډلو ملاتړ او پناه ورکولو او دې ډول دښمنانه چلند څخه نړۍ باخبره ده. خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترکیه کې ترسره شوو مذاکراتو ناکامه پړاو ناهیلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا هڅې باید دوام وکړي. نوموړي زیاته کړې منځګړي باید دواړه خواوې وهڅوي ترڅو پر دې اصل موافقه وکړي چې هیڅ لوری به هیڅ وګړي یا ډلې ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد د دوی له خاورې څخه کار واخلي او د سرغړونو د معلومولو لپاره نښې او د څارنې یو سیستم رامنځته کړي. دا کار اسانه نه دی خو باید وشي. زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان باید واقع بین وي. دا تمه نشو لرلی چې افغانستان د دا ومني چې د ټي ټي پي جنګیالي له پاکستان څخه افغانستان ته واړول شي او افغانان د ورسره وجنګیږي. نوموړي یا د څرګندونې داسې مهال کړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ د حل په موخه په استانبول کې ترسره کیدونکي مذاکرات د پاکستان پلاوي د ناسمو غوښتنو له امله بې پایلې پای ته رسیدلي دي.